پریکړه کړې ده د افغانانو په هکله او د افغانستان د مهاجرینو په هکله چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي. دا پریکړه موږ غندو. دا پریکړه غیر عادلانه بې انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه ولس څخه او د هغوی د علماء کرامو او هغو درنو سیاسیونو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي. دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي او دا کوشش چې موږ او تاسو یې په ګډه کوو چې موږ د هیوادونو سره خپلې اړیکې برحاله کړو په داسې شکل باندې دا کار په داسې یو وحشت او بربریت سره چې څوک یې کوي موږ نسو کولی. نو هیله او ارزو لرو د ټولو نړیوالو بنسټونو څخه هغو هیوادونو څخه چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانونه بولي، ملل المتحد او نور سازمانونه باید میدان ته راشي او د پاکستان لاس ونیسي د دې عمل څخه. دا عمل د افغانانو سره ظلم دی، وحشت دی، بربریت دی چې په هیڅ شکل باندې نشي توجیه کېدلی او موږ یې په جدي توګه د مخنیوي غوښتنه کوو او ټولو هغو شتمنو افغانانو ته چې په پاکستان کې مشتي غوښتنه کوو چې عاجل خپله ټوله شتمني. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د پولیسو د فراغت په یو غونډه کې په پاکستان کې د مهاجرینو د نیولو په تړاو ویناوې کړې دي. پاکستان په وروستیو کې افغان مهاجرینو ته ضرب الاجل ټاکلی چې له دغه ضرب الاجل څخه د وړاندې افغانستان ته ځانونه ورسوي، که نه له دې څخه وروسته به یې دوی په زوره وباسي او هغه دارایي چې په پاکستان کې یې درلودله ترې ضبط کېږي به. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد پاکستانی سیاسیونو، علماو او نورو مشرانو ته ویلي دي چې د پاکستان دغه لنډمهاله عبوري حکومت دی له دغه پریکړو څخه راوګرځوي او اجازه دې نه ورکوي چې د افغان مهاجرینو سره ظلم وکړي. هغه همدا ډول ویلي دي چې د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي تر څو خپلې اړیکې د نورو هیوادونو سره وغځوي، خو که چیرې پاکستان داسې کړنې کوي نو دغه ډول کړنې کول د اړیکو د ترینګلتیا سبب کیږي. له هغې وروسته چې په پاکستان کې نوی حکومت راغلی، د افغان مهاجرینو او افغان حکومت پر وړاندې یې نوی دریځ خپل کړی ده. د دغه نوي عبوري حکومت مشر یو پښتون سیاستوال دی، که څه هم دغه شخص له دې وړاندې ډیر مشهور هم نه و او نه هم په رسنیو کې پیژندل شوی، خو له هغې وروسته چې عمران خان په پاکستان کې له صدراعظمۍ څخه لرې شو، د افغان مهاجرینو همدا ډول د افغان حکومت پر وړاندې پاکستانی حکومت خپل دریځ بدل کړی ده او د دوستۍ پر ځای یې د دښمنۍ لاره خپره کړې ده. پاکستانی مشران په هر نړیوال سټیج کې دا غږ اوچتوي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو مرکز ګرځېدلی ده او له افغانستان څخه پاکستان ته خطر متوجه ده. همدا ډول هغه اسلحې چې دلته د امریکایانو څخه پاتې دي، داسې انګیري چې ګواکې دغه وسلې په نورو لارو تللی دي او اوس د دوی په خلاف استعمالیږي. همدا ډول یې د افغان مهاجرینو پر وړاندې د ظلم یو لړۍ شروع کړې ده. که څه هم پاکستانیان وایي چې دوی یوازې هغه مهاجرین نیسي چې هغوی قانوني اسناد نه لري، خو هغه څه چې په عمل کې دي هغه دا دي چې دوی هر هغه افغان چې هلته که ویزې او پاسپورټ او یا هم د قانوني اسنادو سره وجود لري نیسي، وهي ان تر دې چې د افغانستان سفارت وایي چې 4 نفره یې په مرموز ډول وژلي هم دي. همدا ډول په پاکستان کې د افغانستان سفارت نن ویلي چې پاکستان په افغانستان باندې ځینې قلمونه هم بند کړي دي. پاکستان وایي دا یې ځکه بند کړي چې دغه قلمونه د افغانستان پر نوم راتلل وروسته به په پاکستان کې استعمالیدل. د ملي دفاع وزیر ترڅنګ ښاغلي شیر محمد عباس ستانکزي هم د